او بل خبرم دی کې دا فائدہ ده د دواړو جهانو سردار فرمای کم شی بتل د میزان درنی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا تل د نیکو بدرنی ښا یو بس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وای دا بن پرې خبچو ډېر ډېر بوای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بچو دا ډېر وای دا چې سحر شي کنه دا ټول مارغان نه دي دا ټول زناور شروع شي وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم خصو کې په زبان قال سره وی سو کې په زبان حال سره وی سو کې زمونږ پشان په جب وی سو کې په جب نه وی خو حالت وی الله په پویږي چې دی لګیا دی ټول مخلوق ته چې الله رزق ورکي دا د دې کلماتو په برکت ورکي ښا چې سحر شي نو دا مارغان ټول وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نو چې ته په شروع کې د الله صفاتونه شروع کې د یو رب صفت کې او د بل چانه کې ته ګوره الله به د رزق دروازې تا باندې پراخ کی پراخ دا مرغان چې سحر د جالو نتش ججوري اوزي والوزي او ما خام ډکی ججوري راشي میره د رزق څوک ورکي تشي ججوري اوزي او ما خام ډکی ججوري راوړي دا ټول سحر لګي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او بل خبرم دی کې دا فائدہ ده د دواړو جهانو سردار فرمای کم شی بتل د میزان درنی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا تل د نیکو بدرنی ښا څوک چې دا ډیر وای د د نیکو تل درنخیږي نبی علیہ السلام خپل وی کلمتان حبیبتان الی الرحمن دو کلمې دي چې الله ته ډیر خوښي دي الله ته ډیر خوښي دي او خفیفتان علی اللسان په جبه ډېرې اسانې دي خو ثقیلتان فی المیزان چې تلې ته مخامخ کې نو بیا ډېرې درنې دي په جبه ډېرې اسانې دي او چې تلې ته کې نو بیا ډېرې درنې دي او هغه کلمې چې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا د ورځې په شروع کې دا ټول مخلوق وایي ښه څوک چې رب پیژني هغه دا وایي نوح علیہ السلام خپل بچو ته وی دا بوای ها یو بچو استغفار ډیر کوي خد وکارونه به کوي کنه نو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا ډیر وای او یو بچو استغفار ډیر وای بس مکمل اویږي استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه بس استغفار وای او سید الاستغفار